نن په شیرګړ کې د مسلم یوت وینګ یو اهم اجلاس وشو. په دې اجلاس کې د مسلم یوت وینګ ضلعي صدر ثاقب علي خان، پخوانی کونسلر عزت نور بابا، د پی کې 55م نائب صدر شاه خالد خان، پخوانی ناظم شاکر الله، پخوانی کونسلر علي خان دورانی، ګل محمد، ساجد نثار او نورو په ګڼ شمېر کې شرکت وکړ. په اجلاس کې د کارکنانو په ګیلو شکو باندې تفصیلي غور وشو او د کارکنانو تحفظات لرې کړی شو او په بعضې اهمو څیزونو باندې کارکنان پوهه کړی شو. دې سره د مسلم یوت وینګ کارکنان په خپلو کې یو ځل بیا شیر و شکر شو. په دې موقع باندې پخوانی کونسلر علي خان دورانی میډیا ته صدارنګي وینا وکړه. الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د میډیا ملګرو ډېر شکرګزار یم چې زموږ نه خبر شو، موږ له ځان راورسوو او خامخا زموږ سیاسي لګتاو دی په دې کې به خامخا اختلاف به راځي. زه د ضلعي صدر د ثاقب خان، د سابق ناظم د شاکر الله صاحب، د ګل محمد صاحب، د نائب صدر سیمه نائب صدر د شاه خالد صاحب، د سمیع سالارزی کمال ډېر ملګري دي موږ سره. د هغوی شکریا ده کوم چې راغلل، موږ سره کېناستل او 2-2.5 ګنټې موږ ناسته وکړله او موږ په ډېرو خبرو باندې متفق شو. کوم چې زموږ ذهن کې شک شبهات وو هغه یې لرې کړه. زه د دې ستاینه کوم او مشري هم دې ته وایي چې یو ملګری او یو ورور یا یو ورکر یو سوال چوت کړي او هغې له ځان راورسوي، یو کښېني او خبره حل شي، نو موږ د دې ستاینه کوو او دا راځي، دا به خامخا اختلاف به هم راځي، د یو بل سره به تریخوالی هم راځي. نو زه د دوی مشکور یم چې راغلم او زموږ چې کوم اختلافات و ختم کړل، چې ما پوسټونه ورکړي وو، نو په هغې کې داسې خبرې وې چې زه پرې نه وم پوهه، راغله زه پرې پوهه کړم او زه د دې ستاینه کوم او ډېره مهرباني، شکریا. ډېر ملګري موږ سره ناست دي او دوی به هم څه وینا کول غواړي او زه دومره وایم چې یاره دا خامخا دا په سیاست، دا د سیاست یو رنګ دی، شوخي دا پکې راځي. ډېره مهرباني، شکریا.